السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هیله مند یم چې راته روغ او جوړ او د صحت په کالیو کې بنغښتي وئ. نن ورځ تاسو ته راغلی یم د یوې نوې په زړه پورې ویډیو سره. په دې ویډیو کې به درته وښیم چې څنګه کولی شو په فورکس مارکیټ کې ټریډ وکړو، یعنې څنګه کولی شو چې یو پوزیشن ونیسو، هغه که د شارټ وي او که د لانګ وي، څنګه کولی شو چې د شارټ پوزیشن ونیسو او څنګه کولی شو چې د لانګ پوزیشن ونیسو، او همداشان څنګه کولی شو چې هغې ته ټي پي کږدو، یعنې سټاپ لاس ورته کږدو او ټارګیټ پرافټ هم ورته کږدو. په دې ویډیو کې درته ټوله طریقې ښیم، خو مخکې له دې چې په دې ویډیو درته پیل وکړم، زموږ مخکې هم نور ډېرې ښکلې ویډیوګانې تېرې شوي دي. په دې لاندې اپشن د سبسکرایب اپشن ورته کلیک واخلئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره یو لایک هم درسره ورکړئ او تاسو په دې زما عکس باندې کلیک واخلئ. کله مو چې په عکس کلیک واخیستو نو تاسو ته خپل چینل زما راښکاره کوي، په هغې کې ډېرې ښکلې ویډیوګانې پورته شوي دي، نو په هغو ویډیوګانو باندې هم یو ځل سرسري درسره تېر شئ. ښه راځم درته په ویډیو پیل کوم. د هغې لپاره به تاسو راشئ په خپل موبایل کې به میټا ټریډر پای پرې انسټال کړئ او کلیک به پرې واخلئ. دلته به راشئ په کیوټس به ورته کلیک واخلئ او په هغه کرنسۍ به ورته کلیک واخلئ چې په کومه کرنسۍ کې تاسو غواړئ ټریډ وکړئ. راځم زموږ نیټ یې څه کمزوری دی، موږ ته د صفحه راښکاره شي. ښه لږ انتها زموږ صفحه راښکاره شوه، هغه کرنسۍ باندې کلیک واخلئ چې کومه کرنسۍ غواړئ ټریډ وکړئ. راځم په ایرو ایس ډي ټي ورته کلیک اخلم. کله مو چې په ایرو ایس ډي ټي کلیک واخیستو په نیو ارډر به ورته کلیک واخلئ او دلته تاسو کولی شئ چې خپل پوزیشن ونیسئ. راځم په نیو ارډر کلیک اخلم. نو دلته تاسو ته په لومړي سر کې ټي پي ده او بل اس ایل ده. ټي پي به ورته کږدئ، ټارګیټ پرافټ او اس ایل به ورته کږدئ. په دفاع سر کې به لیوریج ورته انتخاب کړئ. نورمال لیوریج چې دی 0.05 دی او تر 1.0 هم دی. راځم دلته په ټي پي کې 1.18232 ورته لیکمه او په اس ایل کې ورته لیکمه چې 1.19 ورته لیکمه. البته 19 نه، زه ورته لیکمه چې 14.4 ده ورته لیکمه، ځکه چې دا خو اس ایل دی. بیا به په هغه پاس لیوریج به تاسو ګورئ، په دې به ورته کلیک واخلئ او خپل نورمال خپل څومره ریسک چې اخیستلی شئ همدومره لیوریج به تاسو ورته ورکړئ. زه ورته ورکومه 1.0 دا خو نورمال، دا خو ستاسو لیوریج دی، پوره لیوریج دی. اوس به تاسو په بای ورته کلیک واخلئ، د لانګ لپاره یې موږ اخلو، په بای مو ورته کلیک واخیستو. که د شارټ لپاره مو اخیستو نو په سیل ورته کلیک واخلئ. په بای مو چې کله ورته کلیک واخیستو زموږ ارډر بلکل ډن شو ملیدل. اوس مهال موږ په $15 تاوان کې روان یو. اوس مهال موږ په $15 تاوان کې روان یو. کله مو چې په دې $15 تاوان باندې ګوته ټینګه کړه، بیا هم تاسو موډیفای پوزیشن باندې کلیک واخلئ او دلته کولی شئ چې خپل ټي پي او اس ایل تاسو ایډیټ کړئ او مثلا ټي پي مو خوښه نه شوه، اس ایل مو خوښ نه شو، نو تاسو کولی شئ چې هغه ایډیټ کړئ. را به شئ په لومړي سر کې 1.18 ما لیکلي دي او په دویم کې 1.14 ما لیکلي دي. نو دا زه غواړم چې همدا صحیح دی. بیا چې تاسو راشئ دلته په د چارټس کلیک واخلئ او په هغه کوین ورته کلیک واخلئ چې کوم ټریډ کول غواړئ. مثلا دلته موږ ایرو ایس ډي ټي انتخاب کړی دی، نو دلته د دې ایرو ایس ډي ټي دغه چارټ دی. که بل کوین غواړئ بل هم تاسو کولی شئ چې هغه انتخاب کړئ. هغه ستاسو چویس، تاسو خپل انتخاب دی. بیا چې تاسو راشئ د چارټ ته، دلته ټریډ ته، البته ټریډ کې تاسو ته بیا هم خپل پوزیشن ښایي. که غواړئ چې بند یې کړئ په کلوز پوزیشن ورته کلیک واخلئ او ستاسو پوزیشن به بلکل ډن، یعنې اوس په کلوز ود لاس، په کلوز لاس یعنې په تاوان سره د بند شي. نو زموږ نیټ یو څه سلو دی او دا هم بندیږي. نو دلته په لومړي کې کوډس کرنسۍ انتخاب و، هلته او چارټ و، ټریډ و. البته دا خو موږ اوس په ډیمو اکاونټ کې لګیا یو، په ډیمو اکاونټ کې ټریډ کوو. په راتلونکو درسونو کې به درته وښیم چې څنګه کولی شو چې په ریل اکاونټ کې هم ټریډ وکړو. په ریل اکاونټ کې به هم درته ټریډ وښیم چې څنګه کولی شو په هغه کې ټریډ وکړو. هغه کې بیا خورا له دې هم اسان دی. ښه زموږ ارډر بلکل کمپلیټ شو. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. نو پاس دلته تاسو وینئ چې خالد افغان مې ورته کلیک کړو. لومړی یو دی ډیمو چې $1,03,493 زه په خپل اکاونټ کې لرم چې دا ډیمو دی، یعنې جعلي پیسې دي. دوهم دی ریل اکاونټ ببرک خان، دا زما ریل اکاونټ دی. دا زما د بروکر سره جسټ مارکیټ بروکر سره نښلولی دی. نو دا زما ریل اکاونټ دی. دلته تاسو ته خپلې کرنسۍ چارټ او ټریډ دلته تاسو ته ښایي.
دلته تاسو ته خپل ټول دغه معلومات ښایي. که چېرته تحلیل مو هم کولو دلته چارټس کې تاسو کتلی شئ. په هسټري کې هغه پوزیشنونه درته ښایي چې په کوم ځای کې مو پوزیشنونه بند کړي وي یا مو خلاص کړي وي، هغه پوزیشنونه تاسو ته هم ښودل کېږي. دلته په هسټري کې تاسو ته ښودل کېږي. بل آرډر دی او بل دی بل آرډر او د بل هم همداسې یو اپشن دې ته ورته دی. کوم آرډر مو نیولی دی، دلته بیا هم ټریډ دی، بیا هم تاسو کولی شئ دلته ټریډ وکړئ. ښه دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ د همدې چینل سره اوسئ، او که غواړئ چې په انلاین نړۍ کې له موږ سره یو ځای شئ، نو کولی شئ چې تاسو له موږ سره پر ټلګرام هم اړیکې ونیسئ. لینک به یې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. مننه، ښه وختونه او ښې چارې ولرئ. یو ځل بیا هم یادونه کوم چې زموږ د ټلګرام د یوټیوب چینل خامخا در طرف سبسکرایب کړئ. یو لایک، یو کمنټ کولی شي چې موږ ته لا انرژي راکړي. مننه، ښه وختونه او ښې چارې ولرئ. خدای په امان. تر بلې ویډیو در سره مخ کېږم.